د ټولنیزو رسنیو کارونکو د ګیلامن مور ستایلې. سلامونه د انیس میډیا درنو مینوالو، ستړي مشئ. که چیرې زموږ د چینل تعقیبونکي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د انقلابي شاعر ګیلامن وزیر مور ربانه د زړورتیا له امله په ټولنیزو رسنیو کې ستایل شوې. په یوې خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې نوموړې په امبولانس کې د خپل زوی ګیلامن وزیر د جسد انتقال پر مهال خاندي او وایي چې د امن لپاره به خپلې هڅې دوامدارې ساتي. ګیلامن وزیر یوه اونۍ وړاندې د هغو ټپونو له امله ومړ چې اسلام آباد کې د آزاد داوړ په نوم یو تن او ډلې د چړو کوتکونو په ګزارونو سره ټپي کړی و. د هغه جنازه په خپل پلرني کلي رزمکه صدخیلو کې خاورو ته وسپارل شوه چې د پښتونخوا له ګوټ ګوټ څخه پکې زرګونه پښتنو ګډون کړی و. پر بیا مو الله عمل ښې چارې.